چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا او په چا لږه زوروره د باچا په چا ډېره زوروره د باچا هغه پیغله چې پیران مریدان شو هغه پیره منجوره د باچا. پروګرام ادبي ملګرو کې یو ځل بیا هرکلی نیک هیلې احترامات ګرانو ملګرو. څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګری دی، موږ کوشش کوو چې خپل پروګرام ته داسې یو ادبي ملګری راولو چې ډېرو کمو پروګرامونو لیتلی، ډېرو کمو مشاعرو لیتلی. راغلی یم مردان ته ورک پارم کې ولاړ یو چې د دې نه مخکې هم موږ د یو بل ملګري نه دلته پروګرام ریکارډ کړی و. هلته کې راله په لاسو باندې محمد ایاز مو خدای په لاسو باندې راوستی او په ګرمه کې هم راګیر کو. که څه غلطي وي زموږ نه په خبرو کې یا په شعرونو کې کېږي نو بخښنه غواړو او هر سره ولاړ دی اول هغه سره یو څو خبرې کوو او بیا به ترېنه شعرونه اورو. ایاز صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. جی ډېره ډېره مننه او ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې د هغه ثوابۍ نه رالې او دومره زموږ غونته کې شاعرانو نه تاسو چې پروګرام ریکارډ کوئ ډېره ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ایاز صاحب، دا ستاسو حق دی په موږ باندې. موږ به راځو ځکه چې کم مسافر ملګري دي، وطنوال ملګري دي او شعر سره مینه کوي نو هغوی زموږ نه غواړي او د هغوی په موږ باندې دا پور دی چې دا به ورته موږ ستاسو غونته کې خلک رامخې ته کوو او شعرونه او غزلې به ورته ستاسو نه ډالۍ کوو او هغوی به تاسو له ډاډ درکوي. نو موږ خوشحالیږو ستاسو غونته کې ملګرو ته، ستاسو غونته کې خلکو ته او داسې د شعر خلک چې دا ډېر مینه ناک خلک وي. که ته سوچ وکړې نو په دنیا کې لا تبلیغیان دي او لا شاعران دي چې یو بل سره ډېرې بې غرضه او بې لالچه مینې او یو بل سره تګ راتګ کوي. څه به ډالۍ کې مینهوالو ته څه دې راوړي دي؟ جی اوس به یو غزل به ډالۍ کړم ټول مینوال. دا چې ستا د خولې خبره ستا زړه کې مې ځای په پال نیولی دی، ستا زړه کې مې ځای په پال نیولی دی، بیا مې دا پټی یو کال نیولی دی. ستا زړه کې مې ځای په پال نیولی دی، بیا مې دا پټی یو کال نیولی دی. او هر ښکلي په سترګو سترګو زړونه وړي، هر ښکلي په سترګو سترګو زړونه وړي او هر ښکاري هر خوا ته جال نیولی دی. او وروستو پاتې شوي مخکې تللی نه شو، وروستو پاتې شوي مخکې تللی نه شو، وخت داسې زمونږ حال نیولی دی. او تش جیب د خپل ځان ته ملامته کړم، تش جیب د خپل ځان ته ملامته کړم، بیا دې راته لاس په سوال نیولی دی. او بیا مې زړه بېواره په درزا شولو، بیا مې زړه بېواره په درزا شولو، بیا مې ستا د کور دیوال نیولی دی. او ستا زړه یې ایازه قبضه کړی دی، ستا زړه یې ایازه قبضه کړی دی. دا جومات اوس پوخ بلال نیولی دی. ډېر خو ډېر خو زه دومره لرې یم راغلی چې میزان هم نشته او د دې نه مخکې ځمکه پرېږده چې اسمان هم نشته. او زما د کور په دیوالونو تکیه نه وهي څوک، زما د کور په دیوالونو کې ماران هم نشته. د تسلی په ټال کې هېڅوک جوټې نه راکوي، ستا جدایۍ لیونی کړی یم یاران هم نشته. او زړه مې په دې ښه دی که جیب کې یو روپۍ نه لرم، زړه مې په دې ښه دی په دې ښار کې دوکان هم نشته. چې د وجود غوښې مې وخوري رانه ځي باکره، په داسې ځای کې چا وجلی یم چې مارغان هم نشته. ایاز صاحب بل غزل مینهوالو ته ډالۍ کړه چې خوندونه ترېنه واخلي. جی بالکل، ولې نه، یو غزل به بل وي. زه یې په هر لور لیونی کړی یم، زه یې په هر لور لیونی کړی یم، ستا د مینې تور لیونی کړی یم. زه یې په هر لور لیونی کړی یم، ستا د مینې تور لیونی کړی یم. او ستاسو کلی ښکلې خاموشي لري، ستاسو کلی ښکلې خاموشي لري. او زه په ښار کې شور لیونی کړی یم. او خدای شته زه خو دومره لیونی نه وم، خدای شته زه خو دومره لیونی نه وم، ستا سترګو څه نور لیونی کړی یم. او مینه څه د مړه خو بس اور دی نو، مینه څه د مړه خو بس اور دی نو، اور دی بس دې اور لیونی کړی یم. او هېڅ چا هم خپل ځان ته رانږدې نه کړم، هېڅ چا هم خپل ځان ته رانږدې نه کړم. مینې دې مړې مور لیونی کړی یم. او زه خو ستا مین یم ستا یاز یمه، زه خو ستا مین یم ستا یاز یمه، زه د ځوانۍ زور لیونی کړی یم. ډېر خو را باندې بد لګي د شور نیمه، را باندې بد لګي د شور نیمه. او بیمار سړی یمه د زور نیمه. او مه کوه سا به رانه چټ وباسي،
مه کوه سا به رانه چټ وباسي هر څه کوه خو د پیغور نیمه اوس به د کور په ګوټ کې ژوند کومه نور د محفل د ټنګ ټکور نیمه پلار رانه لاړو د مور هم نه شومه ورور رانه پاتې شه د خور نیمه او صاحبه څنګه به دې نه یادوم څنګه به تا پسې نسکور نیمه او دغه یو ټپه چې دا ته چې ځې اخیر به لاړ شي ماته ګړی په ګړی مه وایه چې زما ملګرو جدایي به راځي او بیا که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودېدو همدغه شان کې د یو بل ملګري سره به بیا تاسو ته مخاطب کیږو در هغه دمه پورې ماله زما ټول ټیم له راکړه اجازت چرته چوم یی ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان